دا ویډیو سپیشلی د هغه کسانو دپاره ده کوم کسان وایي چې موږ بحرین ته درځو که نه بحرین ته یا په ویزټ درځو یا په ویزه درځو یا کارونه شته یا نشته ما ته بار بار میسیجونه او ټلیفونونه راځي سهار لیسته مې په سر درد دی دومره رنګونه او میسیجونه رالل اوس مې ډېر مې کتلي نه دي لا ټول دغه یو بحث کوي چې د بحرین څه حساب کتاب دی ګورم ورونو آسان مثال در کوم د دې ګیلاس مثال د بحرین دی که په دې کې د جیک اوبه واړولې نو لاندې دې تویږي چې ګیلاس مقدار اوبه دې پکې واچورې دا پکې پاتې کېږي دغه رنګ مثال د بحرین دی بحرین ته چې په ویزټ راځي صرف په چکر به راځي صحیح شو بحرین ته چې په ویزه راځي په ازاده ویزه ورونو کار نشته صفا خبره ده کوم د سره کار شته نه دلته به جاړئ په 80,000 کسان په ویزټ راغلي دي 80,000 کسان دا په ویزټ بحرین ته راغلي دي ټول جاړي پاتې شو زما خبره زما الحمدلله دلته خپل روزګار دی زم په ویزټ راغلی ما خپل روزګار دی شکر الحمدلله که د چي او که نه زما یي ځکه د ما خپل روزګار دی الحمدلله دلته مې ورونه سنبالئ زه پکې ښه په سور کې ما پاتې شو د دیاړي مارو کسانو خبره دیاړۍ کې هېڅ هم نشته دی رور مې دی آزاد کار د سره په بحرین کې شته دی نه سهار لیسته یو 500 میسیج رالی په سر یې راله دلکو خدای ظالمانو ځان له ګوره 400 دینار د ویزټ خرچه ده 400 دینار به شومن یې دلته چې راشي کې به څه قسم په خولې جاړئ به بیا ګورې دا د زولۍ خورومه هېڅ هم نشته بحرین کې دویمه خبره دا کم کس چې وایي زه په کابنۍ درځم بلکل په کابنۍ راتلی شي 80 دینار هم تنخوا ورکوي 100 دینار تنخوا هم ورکوي 120 هم ورکوي 140 هم ورکوي 150 هم ورکوي 180 هم ورکوي کبنو پورې د صحیح ده دویمه خبره دا ده چې وایي موږ په ازاده ویزه باندې درځو کم از کم د یو کال 800 دینار خرچه ده که نه د ویزې 800 دینار باندې به ځان له ازاده ویزه علي دویمه خبره پکې تقریبا د 200 دینار اوس نن سبا ټیکټ دی ځان له به دا ټیکټ علي په ایماندارۍ که په کال کې ته زمانه 500 دینار هم په آزاد کار کې وساتي والې اورېدل نو د ما در سره پرې دا مشوره ده ورونو چې کوم کسان ما ته وایي چې د بحرین څه حالت دی د بحرین ډېر بوره حالت دی که صرف په چکر راځئ په ویزټ راځئ نو بلکل راتلی شي یو سړي سره پیسو وس کېږي پهله خو ته زه دا مشوره ورکوم چې پاکستان کې انویسټمنټ وکړه پاکستان کې خپل روزګار کوه چې پاکستان کې روزګار نه کې چې بحرین ته درځم چې بلکل ځان سره 30-40-50 دینار راوړه دلته به انویسټمنټ وکړه ځان له دوکان کولاو که سیار کولاو که مزې به کې 4-5 دینار 3,000 دینار 2,000 دینار میش په ګټي الحمدلله موږ هم ګټو تاسو به هم بیا ګټئ دویمه خبره چې وایي آزاد کار کوو نو آزاد کار به مې ورته دا پرې مشورې چې کویت ته لاړ شه قطر ته لاړ شه سعودي ته لاړ شه دوبۍ ته لاړ شه عمان ته لاړ شه بحرین ته مه راځه په آزاد کار دا به مې ورسره د یو پښتون د یو پاکستاني ورور پرې مشورې چې بحرین ته مه راځئ زما په خپله 3 میاشتې ویزټ ختم شو یو کال ویزټ باندې راغلی 3 میاشتې ویزټ مې بله ځان ته رینیو کړی په 45 دینار باندې بیا 400 دینار مې یو ترې دي 45 دینار خو په ما الحمدلله فرق نه غورځوي فرق په ما په دې نه غورځوي شکر دی زما روزګار شته دی زه یې ایستی شم په تاسو به ډېر غټ فرق غورځي قسم په خورې که تاسو ځان له هیټ علم وګټئ هیټ علم د بحرین داسې حالات دي بحرین صرف چکر عملتي وړوکې عملتي راځئ په چکرو باندې ویزټ خو د دې د وجې نه ایشو کړی دی چې خلک چکر له راځي د بحرین ویو ګوري بحرین پیمې شینورم او الحمدلله بحرین پیمې سم دی دا نو بحرین ډېر ښکلی ملک دی خو د کار په لحاظ باندې نشته دی آزاد کارونه په بحرین کې کنسټرکشن نشته چې په یو ملک کې کنسټرکشن وي نو هلته به تاسو راشئ دیاړي به وکئ په بحرین کې یو کنسټرکشن نشته دی نو تاسو څه له راځئ بحرین ته نو دا مې در سره د ورورولۍ یو پرې مشوره وه خپل هم ویډیو وګورئ نورو ملګرو سره هم شیر کړئ دې ملګري چې کوم وایس رالیږلی دا هم واورئ والسلام السلام علیکم کبیر ور څنګه خیر جوړ خیر دی یاره زه خپله هم بهرین کې تم بهرین کې الله دې زما که څه کاروبار کې څه سیسټم دی او بیا ما ته لږ معلومات راکړه او دویمه خبره ده چې یاره د عوام ته هم یو میسیج ورکړه ورته یار تاسو څومره خلک راځئ دا مه راځئ هسې خپلې روپۍ هم خرابوئ خپل ځانونه هم غر کوئ دلته کې نور پسوېږئ دا څومره عوام چې روان دي والا چې څومره بې خوندي ده څومره بېروزګاري ده زما 4 میاشتې زه راغلی ما 100 دینار نه دي ما خپلې کمرې روم پیسې نه دي ګټلي او کارونه نشته دي نو مهرباني وکړه چې دا خلک پوه کړه چې ما پیسې خرابوئ ما خپلې زندګي غر کوئ دلته څومره مشکل حالت وي والا چې ما په ژوند کې دومره مشکل حالت نه دي لیدلي لکه زه په دې 4 میاشتو کې دا مشکل حالت ما ولیدو نو په هر حال دا خلکو ته میسیج ورکړه چې ما پیسې خرابوئ ما ځانونه غر کوئ سعودیه ته لاړ شئ دوبۍ ته لاړ شئ قطر ته لاړ شئ دا درته ډېر بهتر دي زما په ضمیر باندې دا ډېر بهتر دي تنخواهونه دلته کې دینار دي هلته کې هم هغومره حساب سره درکوي دلته که دینار دي د دوبۍ مطلب تا ته 1200-1300 درهم درکوي دلته تنخواه هلته هم دلته هم دومره میلیږي او نو مطلب حساب یو دی خو کارونه دلته نشته ډېره بې خوندي ده دا خلک پوه کړي چې یار ما خپلې روپۍ خرابوئ ما خپل خبره زندګۍ تباه کوئ د بحرین ډېر بې خونده حالت دی او دا ټولو خلکو ته یو ښایسته غني یو میسیج ورکړه صحیح ده